څه جراثیم دي لکه اچ پی وي وایرس ورته وایي ډېر جراثیم دي زموږ په انسانانو کې شته لیکن هغه دپاره چې دوی دا کینسر کې موږ نه په پوهېږو د هغه اوس ډېر ژر به په پاکستان کې د هغه واکسین هم موجوده شي چې هغه بیا خلک ولګي هغه د دې کینسر د ګور زیات وجه جوړېږي هغه به ورک شي انشاءالله. نو دا ویکسین څنګه ویکسین دی؟ دا متوای هیومن پیپیلوما وایرس ورته وایي اچ پی وي وایرس هغه چې دوی دوه درې کینسره کوي په جسم کې زیاتره یو د خولې کینسر یو بیا د ډېره ماب د شودو د چې کوم د زنانۍ دغه د کینسر کوي نو د هغه واکسین اوس راغلی دی د شودو والا د خولې لپاره چې کوم واکسین دی هغه موجود دی پاکستان خو ډېر ګران دی نو چې هغه راشي هغه د خولې کینسر د پزې کینسر یا د ستوني کینسر کوي اورو پیرنګس هایپو پیرنګس نیزو پیرنګس دا درې څلور ډبې دي په داخلي کې موږ تېږدو د دې کینسر چې کوم راځي نو هغه به بیا د دې د ګور د غټ وجه هغه چې ودرېږي نو به دا کینسر سره ډېر انسانان بیا بچي نو دام زری دی ګوره د کینسر ویکسین راغلی دی یعنی کینسر نه دغه مخکې ولګي بیا په کینسر نه کېږي هغه یو دوه ډوزه ولګي زیات د شودو دام راغلی دی د شودو د ځای کې دغه په پاکستان کې اوس انشاءالله دبليو ایچ او به ژر په دا کوم چې هغه واکسین لګي لکه پولیو یا خسرا یا بل فری وي عام دا هغه کوم د خولې لپاره یو سټنټ راځي هغه به انشاءالله ژر شروع شي خدای کړه دا به فری انشاءالله. دا خو یو زیری دی ګوره د کینسر د خولې او د پزې دغه کینسر چې کېږي د دې لپاره ویکسین جوړ شوی دی او ډېر زر به فری شروع شي. سلامونه قدرمنو موږ وخت په وخت وار په وار د ډاکټر پیروز صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو ولې حاضرېږو ډاکټر خو تاسو پیژنئ ډاکټر پیروز د کینسر سپیشلیسټ دی د کینسر متخصص دی او کینسر یو موذي مرض دی خطرناکه مرض دی زه اګاهي در کوم اویرنس در کوم معلومات در کوم په دې وجه در کوم چې تاسو خبر یاست تاسو باید هغه وخت احتیاط وکړئ چې تاسو کینسر نه یاست. دغه روانه میاشت چې ده د اپریل میاشت چې ده دا هیډ اینډ نیک یعنی د سر او د ستوني یعنی دا ټول سر تر دې ځای پورې چې ده دغه د کینسر میاشت بلل کېږي. نور تفصیل چې دی هغه به ډاکټر درشي چې څنګه مرض کینسر څنګه پیښي د خولې درشي دغه به ډاکټر صاحب درشي. ډاکټر صاحب که تاسو دا راته ووایاست چې دغه زموږ د مخ د خولې او د ستوني او د نور د پزې د غوږو د سر دا کینسر وجوهات چی دي تاسو په دې باندې جمال صاحب لکه څنګه تاسو وایي دا ګره میاشت زدي د هډنک یعنی د خولې د غوږو د پزې او د ستوني په معاملې کې کوم کینسر دی د هډنک کینسر ورکیږي او په قسمتي سره د زموږ په سیمه کې دا وخت بیخي ډیر زیات خالص زموږ په سیمه نه په پاکستان کې نه په ایشیا لیول باندې بالکل تقریبا دا وخت په دنیا کې په لکو دروا تر لکه زیات مریضان په دا کې مبتلا کیږي کله د بلوچستان یو ډیټا راواخو تقریبا کومه 15,000 مریض راځي یا 10,000 په هغه کې نیم په نیمه دا مریضان دي د دې کې د خولې کینسر ډیر زیات لکه د ژبې کینسر سولو یا د جبړې کینسر سولو یا د ستوني کینسر سولو نو دا په دې کې راځي په دې کې څه مبتدي وجوهات چشتي وجوهات اول د دې مرګ زیات سګریټ نسوار بیړی او کاز دا شی ډېر استعمالېږي د دې نه علاوه په دې کې شراب او نور څه د خطرناک شیان چې موږ استعمالو زموږ په سیمه کې د زیات سموکینګ یعنی سګریټ وغیرہ څه کم دي سګریټ کې یا بیړی کې یا نسوار ډېر کې بیخي ډېر خلک چې د خدای په کثرتان کې مختلف شوي دي دا پانم دا پان دی په دې کې ګوټکا سوله دا ګر شان وس دا د انډیا چې کوم انډیا پان موږ خلک چې د نسوار دي چینی کینی بلا پر نامه راځي یا نور څه پانونه لکه موږ چې د سپارور توای دا ګر د کینسر جوړي د خولې یعنی مکوزا کوم د خولې د نن دا کوم غوښه د دې کینسر جوړي او دومره باساني جوړي او ګر په ځوانانو کې زیات راځي لیکن د حالانکه د دې بیماری زیات راځي د 50 کال بعد لیکن اوس موږ په ځوانانو کې د خود زیات راځي اچھا عجب خبره دار ذکر هم سي هفته دوی میاشتې درې څلور میاشتې په ویني به پر ژبه باندې کښنی نشانونه دي کښنی نشانونه یا غاښ خراب سي یا غاښ په بې درکه وکړل سي هغه د زخم جوړ کیه په خوراک په نالي کې د دې علامتون کوم ځای راځي وینه در خولې راځي یا په اواز بدل سي مطلب ته وایي چې دا غاښ چې وکاږي دا هم مطلب چې بیا ته نشه کوي زخم جوړېدو زخم چې دی هغه د جوړېدو خواته نه ځي زموږ ډېر مال ډېر مریضان راځي په خولې خواته کینسر سوی سګریټ نسوار منو نسوار په دا خوا زیات کولې نو مخ په کاغذ کې کول کاغذ چې د کاغذ د کینسر مخ ته کاغذ چې هم نه دی جمال صاحب د کینسر نسوار باید ختم شي ګوټکا باید ختم شي دا ګره د کینسر اول د وجوهات په اول نمبر باندې ولاړ دي
نو لہذا دغه کینسر اوس په موږ کې ډېر شوی دی دا او بدقسمتۍ سره یا په درېیم سټیج کې زیاتره راځي یا په څلورم کې په دواړو سټیجو کې د دې کینسر امکانات ډېر کم دي سر دې په خلاص معمولی زخم رالی پر ژبه باندې یا په خوله کې دننه متخصص خاص ډاکټر ته ولاړ شي ښکاره شي اول د کینسر کلانې بدل شوی غاښ باید په ماهره سړي وکښل شي چې غاښ دې وکښي په هغه سره احتیاط وکول شي سر دې په خلاص دغه چې په ستوني په اواز کې څنګه بدلون راځي اواز کښېناستي باید خاص ډاکټر ته ولاړ شي په ډوډۍ تېرېدو کې مشکل راشي خاص ډاکټر له په پزه بندېږي د پزې وینه راځي مسلسل هغه به مینس دانه هم سره وي مخ پړسېږي پر مخ باندې مخ پړسېدنګ شروع کړي دا باید مګزلري ساینس موږ ته وایي د دې کینسر دی یا پزه بندېدو نیزو پیرنګس ډېر غټ کینسر هر ځوان الان قابل علاج 90% قابل علاج دي لیکن که هغه پر وخت ونیول شي مرغړی راشي په داسې کې مستونی کې مرغړی په مزه کې مرغړی راشي دغه ټیسټ خاص وشي باید موږ بغه جایز موږ ډېر مریضان شپږ میاشتې د ټي بي ګولۍ خوري بعد کې معلوم شي باید په کینسر ولوس نو لہذا خاص ټیسټونه د دې راځي باید هغه خاص ټیسټو کتل شي او خاص ډاکټر ښکاره شي نو دا شیان چې د دې په وجوهاتو کې راځي ډاکټر صاحب تاسو واورېدئ ډاکټر صاحب وایي چې نشه منشیات هر شی چې استعمالوي که ګوټکه ده که پان دی که نسوار دی که سګریټ دی که چرس دی که شیشه ده دا غیر ضروري شیان دي موږ دې ته ضرورت نه لرو دا موږ له مستي کوو دا مستي ده مستي معنا ځان تباه کوي او که ته منې نه دا شی کوي نه زموږ خلک دا خبره کوي د شی سر کډو دی دا ډېره جهالت خبره ډېر معذرت غواړم هر شي کې احتیاط پکار دی اوس نو سګریټ یا نسوار یا بیړۍ یا وکه ته یقینا منې که سل مریض راشي د ورځې که د هغه د خولي یا د پزې یا د نور څه کینسر وي هغه د وجه هم هغه به خامخا نسوار کوي لا به سګریټ کوي لا به بیړۍ کوي لا به سپارو کوي سردیا به ګوټکا کوي دا ګرد شان د دې په وجوهاتو کې دي او دا پروان ثابت شوي دي یا هغه خوراکونه چې پر هغه ډېره مالګه لګېږي هغه کبابونه چې ډېره مالګه موږ پرې لګوو یا هغه شیان زه نه ویل غواړم دا موږ ته چې هغه زموږ په علاقه کې چونکې موږ یې ته لاندې وایو پر لاندې ډېره مالګه موږ لګوو غوښه وچه که د غیر وچه که بیا وخوره لیکن مالګه استفراج چې دا د کینسر وجه کوي نیزو پیرنګس یو خبره کومه ډاکټر صاحب څونه ښه خبره کوي هغه وایي غوښه وچه که مالګه مه پراچو ډېره مه پراچو مطلب موږ هغې کې پټه کړي غوښه خپله هم وچېدلی شي د بغیر مالګه هم وچېدلی شي په یخ کې وچېږي د خصمانو د مچو د دې شان یې راوساته چې هغه هګۍ نه کې واچي بیا پکې جراثیم جوړېږي لہذا مالګه په بار ملکو کې خلک چش کوي مایع نه دي مایع ډېر په مالګه کې وي د هغه د وجې د نیزو پیرنګس د کوم چې د پزې د شا کینسر خاص بیخي ډېر دی زموږ په سیمه کې نیزو پیرنګس د دې ګوډو غټه واچستې راواخې هغه وردا بل دوم نمبر باندې د نسوار سګریټ او د دې بغیر زموږ ویډیو کې چا د ډېره بد لګېږي نسوار بیړۍ سګریټ دی بغیر ګزاره پان نه کوي لیکن موږ دا ورته وایي زه خدای دپاره چې کوم شی کېږي کوم شی ته چا سره وشي هغه ومنل شي او که ډېر نه کم شي که ډېر کم نه یار خو ګسه ختم شي بیخي ډېر مریضان باندې ما پرېښي دي او الحمدلله ما ته دعا کوي ډېر مریضان ماله په بعد کې راغلي دي چې ډاکټر صاحب زموږ مریض خو جوړ شول د کینسر څخه تار نسوار بیړۍ په پرېښو هغه تا څنګه په پرېښو موږ دا زموږ کار نه دی موږ خالي دا ورته دا شی وکړه دا شی وکړه مریض سره مخته شي بې نسوارو بې بیړیو بې سګریټو بې نشې هم ګزاره کېږي موږ یې کوو نور یې کوي دنیا یې کوي او ضروري نه دی خپل حق به ادا کوو خلکو ته به وایي نور په هغه عمل کول هغه ستاسو خپله خوښه ده ګوره یورپ چې دی په یورپ کې که خلک نشې کوي یا شراب څښي هغه فیملیان یې نه لري هغه هر سړی خپل ځان ته ژوند کوي یو کور یې کلي مینۍ کلي نه زوی کلي زوی نه زموږ پښتانه خو 14 بچیان زېږولي 4 ودونه دي تقریبا 40 بچیان لا یو سړی لري نو ته چې کینسر سې ته چې مړ سې دا ګر بچیان وژنې دا 4 ښځې خوارې کې اولادونه خوار کې ته پښتون ګر سره باید نشه ونه کړي ولې پښتون چې دی پښتون پلار چې دی دا که مړ سو ګرد کور مړ سو 4 ښځې خوار کې 2 ښځې خوار کې 1 ښځه خوار کې ګر بچیان خوار کې پښتون به ګر سره نشه نه کوي یوه نشه به نه کوي یورپ کې کوي هغه ورر یو سر وچ سر یو سر که مړ سي که پاته دی له شا فیملي شی نه په پسې دغسې که نه یورپ خو د موږ خو ما درته وویل هغه یورپ که مړ هم سي د هغو داسې دی دغه انشورنس یې کړی وي هغه بچیان د بل به ذمهواري سي موږ شکر د مسلمانانو قرآن وایي د نشې نږدې لامزه نشې ته نږدې لامزه نه نږدې مطلب د نشه حرامه ده په اسلام کې هغه پر چم لکه هغه شی چې دی د الله تعالی په دغه کې دی چې قرآن پر هغه باندې نشه په اسلام کې ناجایز ده او د عالمانو وایي او موږ ته هم پکار است نشه هغه نشه لکه څنګه چې نسوار دی بیړۍ یا سګریټ یا نور څه نشي چې کینسر کوي
په دې باندې ستا ګرده کور ستا ګرده فیملي تا ته ګوري ستا بچیان هم دغسې ځي هغه بچیان ضروري نه دی که ته سګرېټ کوې ستا بچی به سګرېټ کوي بیا د دې په غټو بیا نشو ځان امخته کوي بابا یې کوي نو بیا زه ول نه کوم مشر ورور یې کوي نو زه ول نه کوم هر شی دا ستا شی ځي نسل در نسل بل له ځي هغه ته منتقله کېږي او چې کوم شی ته کوې ستا بچی ستا هغه شی تاسو کاپي کوي هغه شی په ځان کې راولي که هغه ښه که هغه بد نو لهذا په کار دا دی چې احتیاط وکړو او نور انسانانو ته پر دې باندې تبلیغ وکړو چې کوم غلط کار دی هغه ته په غلط وایي او ښه کار ته په ښه وایي او که چیرې پر وخت باندې د شي نیونه وسي یا راګرځېدنګ وسي نو په هغه شي موږ نه مخته کېږي یا به موږ ژر به ژر د بیمارۍ څخه خلاص یو معاشره به هم انشاءالله صحتمنه وي ته به هم په ټینشن کې نه او وسایل به هم درته اسانه شي او بله خبر ده د اخري خبره دا ده چې که چیرې ستی په خوله کې یو داغ پیدا سو یو زخم پیدا سو تر یوې هفتې واوښتی نه جوړېدی و ټیم مه ورکوه یوه او خپل هفته لاسي کاروایانې مو ورسره کوه دا شی پر واچوه پلان کې ول دا شی پر واچوه بله دا شی به کوه یقین مني هر مریض کینسر په ژوند هم دونه غټ نه دی راغلی اوله ورځ د ستنې سپم نه دی د هغه په مطابق راځي او هغه بعد کې بیا په غټ غټو دمو کې بدلېږي نه دم ورکوي بالکل ولاړ سي ملا ته دم وکړي تعویض وکاږي لیکن چې څنګه د دم واچوي زم دی واخیستی تعویض دی وکړي په منډه په 125 منډه موټرسایکل به ځان را رسي هسپتال ټیسټ به کوي وخت به نه ضایع کوي دم لم ورسه پیر لم ورسه اول ډاکټر له راسه چې ډاکټر ټیسټونه در ولیکل له هغه بعد بیا ولاړ سه هم دوا خوره هم دم کوه د دې موږ مخالف نه یو خو لیکن وخت به نه ورکوي زخم ته به وخت نه ورکوي ستا په خوله په مخ سږمو شاته وینه مینه ده لکه ډاکټر صاحب چې ویل چې دغه علامات تاسو ولیدل په منډه به راځئ له هغه بعده چې دی بیا که تی دم کوي هم ویې کوي د ډاکټر علاج د ډاکټر دوا به نه پرېږدئ دا ډېر ضروري دی ژوند ډېر مهم دی او پاتې سو په نس کې اوس په نس کې دا رقم دی کله په ینه کې کله په سږو کې کینسر وي کله په کولمو کې هغه موږ نه سوی محسوسولی دی دوی په دا کینسر چې دی د انسان په بدن کې راسي ګر سره نه په پوهېږو خبره کوو څلورم سټیج زموږ بدقسمتۍ سره 90% خلک څلورم سټیج کوي او د څلورم سټیج مطلب دا دی علاج نشته کور هم در باندې درئ در هم در باندې درئ کور به ورته خرڅوي کور موټر هم در باندې درئ مریض به دې د لاسه وځي صفا خبره ده او څوک د دې علاج ته هغه خالي شکېدونکو ته ناستي بالکل ناجایز هېڅ علاج نشته چې اگر د دنیا پر وای د څلورم سټیج بیماري درو ساعته خالي به پیسې د سزي او علاج به نه نو د وجود دننه چې کوم کینسر دی خو موږ نه سپو او که بیا چیر په وجود کې تاسو تبدیلي محسوس کوي مسلسل تبه مسلسل ټوخی وي نه جوړېږي بیا به هم راځي نو موږ وایي که ستا علاج په 10,000 کېږي بیا یې 10,000 ته مه رسوه ابتدایي چې کوم ټیسټونه دي زر به کوې که مور که خور وي چې یار په دا مرض اخته سوله او بیا څلورم سټیج ته ورسېدله تی به هم ژاړئ کور به هم ژاړي بچیان به هم ژاړي کلی به پریشانوي ګرد به پریشانوي نو دا پریشاني ځان ته ماچوي په وخت ټیسټونه کوي په وخت علاج کوي نو الله حافظ الله مو خوشحاله